أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. سورة المائدة آیت نمبر 6 کی اللہ جل شانہ تودس فرائض بیان فرمائی دی. پودس کی سلور فرض دی. د فرض مطلب دا دی چې د دې کول ډیر زیات ضروری دی. که دا اونکلی شي یا پکې معمولی شانتي ځای پاتې شي نو اودس نکیږي، او چې اودس ونشي نو منځ هم نکیږي. نو لومبی فرض الله فرمای فغسلوا وجوهکم، تاسو خپل مخونه وینځئ. نو مخ وینځل سره د خپل حدودو دا لومبی فرض دی. مخ وینځل سره د خپل حدودو. د مخ حد کم یو دی. د وینځلو حد په اوږدوالي کې د تندي د ویښتونه چې کوم ځای نه ویښته راټوکېږي، د تندي د ویښتونه د زنې لاندې د هډوکي پورې دا وینځل، او په پلنوالي کې د غوږ د دې نرمۍ نه تر دې بلې نرمۍ پورې دا د مخ حد دی. د دې وینځل ضروري دي. نو مخ وینځل سره د خپلو حدودو. دویم نمبر لاسونه سنګلو پورې وینځل، چې لاس ووینځلی شي سره د دې سنګلو. نو دویم نمبر فرض لاسونه وینځل سره د سنګلو. دریم نمبر فرض وامسحوا برؤوسکم، د سر څلورمه برخه مسح کول دا هم فرض دی. د سر څلورمه برخه مسح کول. د سر څلورمه برخه د هر انسان د 15 ګوتې، د هر انسان د خپل لاس 15 ګوتې دا د سر څلورمه برخه ده. دومره مسح کولو دا فرض دی. څلورم نمبر خپې سره د ګیټو وینځل. دا خپه کې چې دا کوم راوتلې هډوکي وي دې ته ګیټې وایي. نو خپې سره د ګیټو وینځل دا څلورم نمبر فرض دی. نو دا د اودس څلور فرایض: اول مخ سره د خپلو حدودو وینځل، دویم نمبر لاسونه سره د سنګلو وینځل، دریم نمبر د سر څلورمه برخه مسح کول، او څلورم نمبر خپې سره د ګیټو وینځل. دا څلور د اودس فرض دي. دا چې په کومه طریقې سره ووینځلی شي نو اودس کیږي. کله کله څوک پوښتنه کوي چې یاره ما غسل وکړلو، ما ولامبل، خو د هغې نه وړاندې ما اودس نو کړی، آیا زما اودس وشو او که نه زه به اوس د لمونځ دپاره بل اودس کوم؟ نو جواب دا دی چې نه، ستا اودس وشولو. ځکه چې اودس خو دې ته وایي چې دا څلور اندامونه ووینځلی شي نو اودس وشي. نو لهذا په غسل کې چې دا څلور واړه اندامونه ووینځلی شول ستا اودس وشولو، لهذا مونځ یا تلاوت وغیره عبادات پې کیدی شي. نو به هر حال دا د اودس څلور فرض مونږه بیان کړل. انشاءالله آینده درس کې به دا اودس سنت بیانیږي، بیا په بل درس کې انشاءالله د اودس مستحبات بیانیږي، ورسره به بیا انشاءالله مکروهات بیانیږي. په کومو کومو څیزونو باندې اودس ماتیږي هغه به انشاءالله بیانیږي، او دغه حساب به بیا انشاءالله د تیمم مسایل شروع کیږي، او د غسل مسلې به پکې بیا بیانیږي انشاءالله، بیا ورپسې د مونځ بیان کیږي. نو لہذا نن درس کې مونږ انشاءالله د دې مونځ د دې اودس څلور فرایض بیان کړل. الله جل شانه دې مونږ ټولو ته د صحیح زده کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.